خیال ساتل پکار دي بلکې ګانې اورېدو ته څه ضرورت نشته خو بیا هم لکه زمونږ د مسلمانانو خدا خیال نه دی خو انګریزان وایي چې موسیقي د روح غذا ده د اسلام په روح سره دا د روح غذا نه ده بلکې دا د روح تباهي ده خو بیا هم موږ چې کله یو پارک ته ورغلي یو نو پارک کې زیات په ډېر ډنګ ډونګ باندې مشهور کړی مې او ښایسته کړی مې ځکه چې ډېر ډنګ ډونګ پکې لګېږي او دغه کېږي نو خو ته وایې چې دا د بابا خوا ده نو یاره که د دې چا خیال وساتو کیدای شي چې الله پاک د هغه خیال وساتي او هغه له مرتبې ورکړي نو د هر یو مبارک څیز چې ته خیال وساتي نو الله پاک هم ظالم بادشاه نه دی کیدای شي چې ډېر خیال وساتي او دغه وکړي دغه سړي له عزت ورکړي او که چاره دې خیال ونه ساتو نو کیدای شي چې دا څیز وم نه چلیږي او یا ډېر وروسته پاتې شي ګرانو مینوالو دا مهال چې دی نو موږ د ډوډا بابا فیملی پارک ته ورسېدو دلته په ګڼ شمېر باندې ماشومان او چې دی نو فیملی راغلی ده ورځو د دې خلکو نه دغه تپوسونه کوو چې دغه فیملی پارک چې کوم جوړ شوی دی د دې نه دوی مطمئن دي یا نه دي مطمئن یا د دې کلي والا څه صورتحال دی نو دغه زموږ سره به انشاءالله دغه ګورې نو راځئ زموږ سره ګرانو مینوالو دا مهال چې دی نو موږ د ډوډا بابا پارک ته ورسېدو او بله یوه خبره پکې دغه نوټ کومه چې دا ډوډا بابا چې کوم دی دا ډېر تاریخي سړی دی او په دې ځای کې دغه د پښتو دغه سانګز لګېدلي تاسو کتی شئ نو دغه استاد سره په دې خبره کوم استادو دا راته ووایه چې دلته راغلی تاریخ خو د بیان کو یو جهان مننه دی کومه دلته دا کوم دا سانګ چې لګېدلي دغې ته په کومو سترګو په کوم نظر ورته ګورئ نو مونږ خو پښتانه یو او واقعي خبره ده چې خلکو باندې خلګي خو چونکې قبرونه دي او خوا کې بابا دی نو جایز نه ده نو دا راته ووایه که نه استادو چې دې د مشرانو سره به ملاقات کوو چې د دې مخنیوي پې وشي نو دغې ته ښه خبره ده ښه خبره ده چې دلته کې د هغه نه ځان وساتلی شي چونکې قبرونه دي دا خو ډېر لکه تاریخي سړی دی تاریخي استقاري څه اسلام ممانعت کړی دی په مقبرو کې د سازونو نه نو پکار ده چې دې د مخنیوي وشي ها انشاءالله کوشش به کوو چې دغه سانګ پې بند کړو د دې ځای چې کم مشران دي د چا په ځای کې په علاقه کې چې دا پارک جوړ شوی دی نو د هغوی سره هم خبرې کوو او دغه تاسو ته مونږ ښایو دغې صورتحال تاسو ته مونږ دغه ښایو چې د دې ګانو کومې ګانې چې پکې لګېدلي دي مخنیوي وشي ولې چې ډېر تاریخي او ډېر پویه او ډېر بزرګ سړی چې دی نو هغه بره پروت دی دې خلکو دا نه پکار چې ګانې ولګوي نو دا هغه پارک دی تاسو دا کتی شئ د دې دا نظارې خوندونه ډېر دي خو لکه د دې ګانو پکې موږ مخنیوي کوو او دغه کم زمونږ د ماشومان چې کم دي او دغه زانګوګانې چې کم دي دغه تاسو کتی شئ په خپل نظر باندې دغه وګورئ او انشاءالله کوشش کوو چې د دوی د کم دغه دي مشران دي د هغوی سره خبرې مو کوو او دغه ورته ووایو چې دا ګانې پکې ریکویسټ پورته وکړو چې دا ګانې چې دي دا دې پکې بندې کړي ولې چې دلته ډېر تاریخي او هر چا ته پته ده ډېر بزرګ انسان چې دی هغه پروت ګرانو مینوالو د دې ځای یو شهري اثر موجود دی دا راته ووایه چې دلته دا پارک تاسو جوړ کړی دی راول تاسو حوصله افزایي کوو داد درکوو چې دومره یو ښه سوچ او دومره ښه فکر لري نو دې کې خو دا ګانې هم لګېدلي دي بر یو بزرګ پروت دی نو دغې ته تاسو خیال نه کوئ نو بس څه به وکړو یاره اوس خلکو ته وایي چې دلته پارک جوړ کړئ ځکه حکومت لپاره یو دغه وکړئ چې دلته پارک جوړ کړي ځکه چې وایي دلته خلک چکر له راځي او میلې ته وایي چې دا پارک ورته جوړ شي دا اوس موږ جوړ کړی دی ډوډا بابا فیملی پارک ډوډا بابا فیملی پارک دی دا راته ووایه
دلته د کم ځای نه خلک راځي؟ دلته د لرې د نږدې علاقو نه هم خلک راځي، د لرې نه هم راځي. په دې ګیټ باندې څه پیسې دی دا خو راته لږ بیان کړی. په ګیټ باندې 10 روپۍ پیس دی او دلته په دې باندې بیا خپل ټکس دی. په دې زنګو په دې زنګانو باندې خپل ټکس دی. نو دا راته ووایه هغه مشر در وغواړه، د هغه سره مې یو 2-3 خبرې وکړو او دا دومره ورکړو او حوصله افزایي مې وکړو. صحیح ده. ډېره مننه ملګرو. صرف په دې پارک کې دغه یو دغه چې دی په ما ښه ونه لګېدو، هغه دغه تاسو په خپله باندې کتی شئ او دغه ګانې دي او په کار نه ده چې دلته دا چې دی نو ښه ښایسته جوړ کړی دی. حوصله افزایي وله ورکوو، داد وله ورکوو چې دلته دومره یو ښه زمونږ په علاقه باندې دومره یو ښه پارک جوړ شوی دی، فیملی پارک دی. نو ډېر دغه حوصله افزایي وله کوو او ګرانو کتونکو مشر یې راځي د هغه سره خبرې کوو، خو په ټک باندې چې دی نو راول پې دا سنګینګ بندو او بیا به انشاءالله چې کوم د دې دغه دي هغه به مونږ تاسو ته ښایو چې هغوی څه وي د دې سانګ په باره کې او دغه زانګوګانې دي او دغه ښکلي د کلي رنګونه دي. نو ډېره مننه ملګرو. ملګری د پارک چې کوم مشر دی هغه راځي د هغه سره بیا خبرې کوو. لږ ساعت پس چې دی لږه وقفه کوو. خیال ساتل پکار دي، بلکې ګانې اورېدو ته څه ضرورت نشته. خو بیا هم لکه زمونږ د مسلمانانو خدا خیال نه دی، خو انګریزان وایي چې موسیقي د روح غذا ده. د اسلام په روح سره دا د روح غذا نه ده، بلکې دا د روح تباهي ده. خو بیا هم موږ چې کله یو پارک ته ورغلي یو نو پارک کې زیات په ډېر ډنګ ډونګ باندې مشهور کړی مې او ښایسته کړی مې، ځکه چې ډېر ډنګ ډونګ پکې لګېږي او دغه کېږي. نو ورته وایي چې دا د بابا خوا ده، نو یاره که د دې چا خیال وساتو کیدای شي چې الله پاک د هغه خیال وساتي او هغه له مرتبې ورکړي. نو د هر یو مبارک څیز چې ته خیال وساتي نو الله پاک هم ظالم بادشاه نه دی، کیدای شي چې ډېر خیال وساتي او دغه وکړي، دغه سړي له عزت ورکړي. او که چاره دې خیال ونه ساتو نو کیدای شي چې دا څیز وم نه چلیږي او یا ډېر وروسته پاتې شي. ډېره مننه د تور دغه میسج تاسو واورېدو. ګرانو مینوالو دغه زموږ کومه خپرونه چې ده دغه سر ته رسي. استاد اخر کې راته دا ووایه چې دغې پارک والا خو رالي خو واپس لاړو، دوی ته څه میسج پرېږدي زموږ په دې سکرین باندې نو هغه هم ورته پرېږده او بیا به انشاءالله اجازت غواړو. نو پارک خو دوی ماشاءالله ښه پارک جوړ کړی دی، ښه کار یې کړی دی او د ماشومان د تفریح دپاره. خو په دې کې چونکې بره قبرونه دي او ډوډا آباد دی نو دوی له نه دي په کار شره په دې کې د میوزیک او د موسیقي وغږی د ماشومان د خیال وساتي، د ماشومان د اوبو د خیال وساتي. نو دغه میسج دوی له ورکوم او د مړو د قبرونو د دې خیال وساتي. نور ښه کار دی. ډېره مننه استاد، ډېرې ښکلې خبرې وکړې. هغه وایي چې پارک کې ساز کړی ډېر ښه کار یې کړی دی چې دغه فیملی ورته راځي. خو بله پکې دغه خبره ده چې تاسو دې کې دا ګانې لګېدلې وې، دغه ګانې مه لګوئ، ولې چې دلته ډېر بزرګ انسان ډوډا بابا پروت دی نو دا ګانې نه دي پکار. نو ملګرو دا وه د نننۍ ورځې خپرونه او چې دغه تاسو د اختر درېیمه ورځ ده او ما او زما کیمرمین ساجد انول لره کې اجازت د لوی الله په امان.